سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. امید دی چې ټول روغ به وایه. نن راځو یو ډېر مهم پارټ ته چې دا د اپریټرونو په باره کې ده او اپریټرونه پروګرامینګ کې ډېر مهم دي او تاسو کولی شئ چې د ریاضیکي او لاجیکل کمپیوټیشن په خاطر دا وکاروئ. تاسو په دې باندې ریاضیکي عملیې او یا لاجیکل منطقوي محاسبې کړلی شئ. دا ډېر مهم دي. مثلا دلته یو څو راخیستي دي چې یو اساینمنټ د اپریټر ده چې دا یوه والیو اساین کوي. لکه موږ چې ایکس ولیکو هغه ما اساین په 5 کو دا یو والیو ورته اساین کړله. او د اډیشن اپریټر چې دغه جمع کوي والیو جمع کوي او د ملټیپلیکیشن اپریټر چې دغه ضرب کوي او همداسې د کمپیریشن په اپریټر چې دغه کمپیر کوي دوه والیوګانې. مثلا موږ ورته وایو چې آیا ایکس ګریټر دین 15 نه ده که نه ده یا ایکس لیس دین 15 نه ده که نه ده ایکس لوی او وړوکی د 15 نه ده که نه ده. نو دا موږ کولی شو چې په دې باندې کمپیر وکړو والیو چې دا عموما ریزلټ یې چې ده دا یا ټرو یا فالس موږ ته راکوي په دغه کمپیر والیو کې. راځو اول دلته جاواسکرپټ اساینمنټ ته وایي چې په جاواسکرپټ کې اساینمنټ اپریټر چې ده دا یو والیو اساین کوي یو وریبل ته. مثلا دلته موږ ایکس ډیفاین کو په دې ایکس کې موږ یو والیو ورته اساین کړه چې 10 ده. دا موږ مخکې هم څو وارې کار کړی. په دې ځای کې موږ والیو ورته اساین کړله. دلته چې کله موږ رن کو نو دغه ایکس چې ده دا مساوي په 10 ده. دا والیو اساین کوي. کله چې موږ دلته یو اساین اپریټر ورکو دا په دې معنا ده چې دغه ایکس چې ده مساوي په 10 کو. او همداسې دغه هم مثالونه دي چې تاسو کولی شئ دا هم کار کوئ. او بیا راځو اډیشن ته جمع ته. دا والیو جمع کوي. مثلا د دوو وریبلو تر مابین یو والیو د هغه جمع کوي. دلته یې اساین کړي دي او په دې ځای کې زی راغلی ده ایکس جمع وای. اوس که دلته زه چینج کړم دا 15 کړم او بیا یې رن کړم تاسو به وګورئ چې دا 10 شول. یعنې په دې ځای کې اډیشن اپریټر چې ده دا دوه والیوګانې جمع کوي. او بیا راځو جاواسکرپټ ملټیپلیکیشن اپریټر ته. دا چې د دوه والیوګانې ضربوي. مثلا په دې ځای کې که موږ دغه مثال وګورو چې دلته ایکس ضرب د وای کړی ده مساوي په 10 شوي دي. نو دا اپریټر چې ده دا دوه والیوګانې ضربوي او تاسو کولی شئ په دې باندې دوه والیوګانې ضرب کړئ. په جاواسکرپټ کې مختلف اپریټرونه دي چې د هغې جملې نه یو اریتمیټیک اپریټرونه دي. اریتمیټیک اپریټرونه په جاواسکرپټ کې دا ریاضیکي عملیات ترسره کوي. د دې په طریقه موږ کولی شو چې ریاضیکي عملیات ترسره کړو. او بل اساینمنټ اپریټرونه دي. موږ اساینمنټ اپریټرونه هغه وخت کاروو چې کله یوه وریبل ته والیو ورکړو. او بل کمپیریسن اپریټرونه دي. دا اپریټرونه چې دي دا د کمپیر د مقایسې په خاطر استفاده کیږي. مثلا موږ وایو چې ایکس مساوي 15 ده که نه ده یا ایکس لوی د 15 نه ده که نه ده. نو دا کمپیریسن اپریټرونه دي چې دا هم پروګرامینګ کې ډېر کار کیږي. او بل چې دي لاجیکل اپریټرونه دي. لاجیکل اپریټرونه به انشاءالله موږ په علیحده چپټر کې وایو په علیحده بحث کې به وایو. دا هم یو لوی بحث ده او دا ډېر مهم ده. نو دا هم لاجیکل اپریټرونه چې دي په پروګرامینګ کې هم شته دي. دا د جاواسکرپټ د ټایپو څخه دي. نو دلته موږ راځو هغه اپریټرونه چې په دې ځای کې لیست کړي دي هغه وایو. اول چې دي دا ارتماټیک اپریټرونه دي. دا لکه جمع ضرب یا تقسیم منفي شولو. دلته موږ کولی شو چې دا په ریاضیکي عملیاتو باندې په نمبرو باندې تطبیق کو یا یې وکړو په نمبرو باندې. مثلا په دغه اگزامپل کې که موږ راشو دلته یو ای وریبل ډیفاین کړی دی په 3 او بیا دلته یو بل وریبل ډیفاین کړی چې ایکس ده او دا یې 100 جمع د 50 کړي چې یو نیم سل کېږي او بیا یې ضرب د ای کړي چې 450 راغلي دي. نو په دې اساس باندې موږ کولی شو چې دغه اپریټرونه چې ټیک اپریټرونه دي ریاضیکي اپریټرونه دي موږ یې په ریاضیکي اهداف په خاطر وکاروو. دلته یو لیست ورکړی ده. دغه اډیشن ده دا سبټراکشن ده دا ملټیپلیکیشن ده. دغه چې ده دا توان ده. مثلا 2 په توان د 2 یا 2 په توان د 4 او دا ډیویشن ده تقسیم ده. او بل دغه اپریټر چې دا ډېر مهم اپریټر ده او تاسې دا هم په مختلفو اهدافو باندې کارولی شئ. دا باقیمانده موږ ته ښایي. مثلا موږ راغلو 3 تقسیم په 2 کړل. 3 چې تقسیم په 2 کې نو یو ورسیږي او یو باقي پاتې کېږي. دا صحیح عدد ده. هلته په اشارې نه ورکوي. یو صحیح عدد چې کله پاتې کېږي هغه تاسو ته ښایي. یا 4 راواخیستل تقسیم په 2 کړل نو دلته باقیمانده چې ده دا 0 ده 0 ده. راځئ دلته یو مثال کار کوم. زه راځم دلته د مثال په ډول دغه 15 دي او دا 2 کومه. دا مساوي په 2 کومه او دلته بیا
دغه پرسنټیج علامه ورته ږدم. نو دلته x موږ تقسیم په 2 کو او کوم باقي مانده چې پاتې کیږي هغه به دلته موږ ته په زی کې پرینټ کی. د مثال په ډول موږ 15 راواخیستل په 2 تقسیم کړل چې دلته 2 ورسیږي او یو باقي پاتې کیږي. نو هغه یو باقي چې پاتې کیږي موږ ته دلته ښیي. یا که دلته موږ 4 ورکو دې ته 4 که ورکو دلته باقي 0 پاتې کیږي نو موږ ته 0 ښیي. دا باقي مانده د یو عدد موږ ته ښیي او عموما دا په انټیجر کې راځي، دا په اعشاریه عددو کې نه راځي. نو دا هم یو مهم اپریټر ده. او انکریمنټ چې د انکریمنټ هغه وخت موږ کاروو چې کله یو عدد یو اضافه کوو، یا ډیکریمنټ کله چې موږ 2 منفي علامې لیکو، دا په دې معنی چې یو عدد موږ کموو. د مثال په ډول که دلته موږ راشو او دلته ورته ولیکو چې x یو اضافه که پلس پلس، نو x اوس دلته 4 ده، خو کله چې موږ دلته پرینټ کو دلته 15 شي، ځکه موږ په زی کې ورته ویلی دي چې دا x چې دا یو اضافه که. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ چې دغه اپریټرونه هم کار کوي. او دلته که موږ ماینس ورته ولیکو په دې معنا چې یو کم که، یو موږ ته کم که، دلته 4 دی، اوس کله چې دا پرینټ کو دا به 3 شي. نو په دې اساس باندې دغه اپریټرونه موږ کارولی شو. او جاواسکرپټ سټرینګ اډیشن دا مخکې ما هم درته ویلي وو، کله چې تاسې اډیشن علامه په سټرینګ کې کار کوي، په نمبرو کې نه، دا 2 سټرینګونه سره کنیکټ کوي، سره وصل کوي. مثلا دغه مثال موږ کاروو، دلته ټکس 1 ده او دا مساوي په جان ده، او ټکس 2 ده دا مساوي په ډو ده. نو بیا موږ لیټ ټکس 3 ډیفاین کړی چې دا مساوي کړی ده په ټکس 1، بیا هم کانکونیټ کړی ده د دغه خالي سټرینګ سره، او بیا هم کانکونیټ کړی ده د ټکس 2 سره، چې دغه سټرینګ چې ده دا یوه فاصله ده. او دغه سټرینګونه چې دي دا هم کانکونیټ شوي دي. نو دلته مستقیم نوم جانډو راغلی ده. اوس په دې فاصله کې که موږ یو څه ولیکو دلته موږ ته ډېر په وضاحت ښکاري چې دغه سټرینګونه موږ سره کانکونیټ کړي دي. تاسې وګورئ دلته ټول راغلي دي. او تاسې کولی شئ یو بل سټرینګ هم دلته کانکونیټ کړئ. مثلا دلته ورته ولیکئ، فاصله ورکړئ، ورته ولیکئ چې this is my name جان ډو، this is my name. نو دلته کله چې تاسې دغه اپریټر کاروئ په سټرینګ کې، دا په دې معنا ده چې تاسې دغه سټرینګونه سره کنکونیټ کوئ. او که په لمبرو کې موږ کار کوو، په لمبرو کې بیا جمع کیږي. دا هم ډېر مهم ده. تاسو که غواړئ چې یو سټرینګ کانکونیټ کړئ، مثلا زه دلته راځم دغه مثال ته، دلته ټکس 1 ډیفاین کړی او والیو ورکړې ده چې وټ اویري، او بیا ټکس 1 بیا راغلی ده چې دا مساوي په همغه والیو او مساوي په نایس ډے کړې ده، یعنې همغه مخکینی والیو هم ده او دا نوې والیو یې هم ورته اضافه کړې ده. نو په دې اساس باندې دلته راغلی ده چې وټ اویري نایس ډے. نو تاسو که غواړئ چې دا په لمبرو کې هم کار کیږي، د مخکینی ټکس او اوسنی ټکس والیو دا سره کنکونیټ کوي. دغه مستقیم دلته اپریټر چې تاسو ورته ولیکئ، په دې اساس باندې تاسو کولی شئ چې دغه مکمل ټکس بیا دلته پرینټ کړئ. دا په لمبرو کې هم کار کیږي او هغلته به ډېر په وضاحت سره ښکاره شي. دا هم په سټرینګ کې موږ کار کړی ده چې دلته موږ که په لمبر کې کار کوو دا دواړه جمع کوي، او که په سټرینګ او لمبر کې کار کوو دا په دې معنا ده چې دا سره کنکونیټ کوي. مثلا دلته موږ 15 سټرینګ کې نیولي دي، دا یو ټکس ده، نمبر نه ده، او دلته هم لمبر نیولي دي، دا هم سره کنکونیټ کړي دي. نو دا یې جمع کړي نه دي، دا یې دواړه 55 لیکلي دي، لکه یو سټرینګ داسې جمع کړي نه دي. او بیا دلته په بل ځای کې راغلي دي هیلو، او کنکونیټ 15 نمبر یې کړی ده، نو دا هم هیلو 5 راغلي دي. دلته هم مستقیم دغه سټرینګ پرینټ شوی ده. جاواسکرپټ اساینمنټ اپریټرز، موږ که وغواړو چې یو وریبل ته یو والیو اساین کړو، نو موږ کولی شو په دې کې دغه اپریټرونه هم کار کړو، لکه جمع، منفي، ضرب یا تقسیم شو. دا په دې معنا ده چې تاسې د x والیو 10 ده او تاسې 10 راخیستې دي، د 50 سره هم جمع کړي، بیا مساوي په x کړي دي. دلته که تاسې په دغه مثال کې وګورئ، یعنې موږ 15 راخیستې دي، د 10 سره هم جمع کړي دي او بیا مساوي په x کړي دي. دا یوه لنډه طریقه او لار ده. نو دلته که موږ راشو 10 ورته ولیکو، دا په دې معنا ده چې دا 10 موږ راخیستې دي، اول هم جمع کړي دي د x سره، او بیا چې دا شل شوي دي دا مساوي په x کړي دي، چې دلته که موږ رن کړو دا شل راځي.
او په دغه جدول کې تاسو په ډیر وضاحت سره دا لیدلی شئ چې دا څه معنا لري. مثلا په دغه ځای کې اساین اپریټر چې دا مساوي ده، یعنی موږ x مساوي په y کړی ده چې د y مساوي x ته ورکړې ده. او که دلته راشو اول جمع کو بیا اساین یې کو، نو دا په دې معنا ده چې موږ x مساوي کړی د x جمع y په والیو باندې. که دلته 15 یي د x والیو او د y 15 یي، نو دا موږ اول جمع کړي دي او بیا هم x ته ورکړي دي، چې دا یوه لنډه طریقه ده. او په منفي کې هم داسې ده چې موږ x مساوي په x منفي y والیو کړی ده. په ضرب کې هم داسې یو مثال لري، او په دا نورو اپریټرونو کې هم داسې یو مثال لري، او په دغه ټولو اپریټرونو کې داسې یو مثال لري. نو دا تاسو کولی شئ چې دا هر یو مثال یې کار هم کوي په دې ځای کې. JavaScript comparison operators. comparison operator چې دی دا مقایسه کوي چې آیا 5 greater than 8 ده که نه. که 15 یعنی x د اتونه غټي، بیا د دې ریزلټ چې ده true ده، او که نه بیا د دې ریزلټ چې ده false ده. که دغه مثال موږ کار کو دغه x چې ده دا د اتونه لوی نه ده، نو د دې ریزلټ چې ده دا false ده. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ دغه comparison operator چې دی دا کار کوي، او دلته که موږ ورته ولیکو چې less than 8، نو د دې نتیجه به true راشي. نو دا comparison اپریټرونه دي، دا هم په مختلفو ځایو کې کار کیږي، او دلته یو لیست ده چې دا ډیر مهم دي. په دې ځای کې دغه دوه اپریټرونه چې تاسې اساین ګورئ، په دې ځای کې وایي چې آیا د x مساوي 15 ده که نه، که 15 یې true او که نه یې false. او دغه درې اساینمنټونه چې ګورئ دا هم والیو او هم ټایپ ګوري، چې آیا دغه ټایپ چې ده کوم ټایپ، مثلا دلته نمبر دی، سټرینګ ده، آیا ټایپ یې هم مساوي ده او والیو یې هم مساوي ده. نو دغه درې چې دي دا په ټایپ کې راځي. او ناټ ایکول چې ده دا په هغه صورت کې موږ لیکلی شو چې کله مساوي نه وي. مثلا موږ ورته وایو چې آیا x مساوي 15 نه ده، او په دې اساس باندې دغه اپریټر موږ هغه وخت کارولی شو چې کله یې والیو او ټایپ مساوي نه وي. مثلا موږ ورته وایو چې آیا والیو او ټایپ یې هم مساوي 15 نه دي، نو دا ریزلټ به بیا ټرو ورکوي. او په دې ځای کې ګریټر دین ده، آیا x لوی د 15 نه ده، که لوی د 15 نه یي ټرو، او که نه یي بیا فالس. او دا چې ده دا لیس د 15 نه ده، آیا x وړوکی د 15 نه ده. او په دې ځای کې چې ده آیا x لوی او مساوي په 15 ده، او په دې ځای کې هم آیا x وړو مساوي 15 ده. نو دا اپریټرونه دي چې موږ یې مختلفو طریقو باندې کارولی شو. تاسې کولی شئ په سټرینګ کې هم دا کار کوي چې آیا a greater than b ده که نه، نو که یې true او که نه یې false راځي. او بل چې دی JavaScript logical operators، دا یو بیل بحث ده، دا به انشاءالله وروسته وایو، خو زه صرف په دومره رڼا پیاچ شوم چې logical اپریټرونه چې دي دا په پروګرامینګ کې ډیر مهم دي، او دا په مختلفو اهدافو په خاطر کارول کیږي. مثلا دغه end ده، r ده او not ده. end اپریټر چې دا هغه وخت موږ کارولی شو چې کله د مثال په ډول تاسې یو سیستم ته لاګین کیږئ. سیستم ته چې کله تاسې لاګین کیږئ، دلته یوزرنیم او پاسورډ ده. تاسې نه یوزرنیم غواړي، نو تاسې یوزرنیم که ورکئ، نو که هلته یې داسې یو کنډیشن ورته کړی چې که یوزرنیم یې مساوي په احمد یو، پاسورډ یې مساوي په 1 2 3، نو سیستم ته د لاګین شي، نو دا end راځي. یعنی دلته دواړه شرطونه باید پوره شي، چې یوزرنیم یې مساوي په احمد او پاسورډ یې مساوي په 1 2 3، نو سیستم ته د لاګین شي، نو نتیجه یې ټرو راځي. او که نه یې بیا فالس راځي. او چې دغه بیا یو په دې کې که هم صحیح یا یوزرنیم یا پاسورډ، تاسو کولی شئ چې سیستم ته لاګین شئ، یا په مختلفو نورو ځایو کې په سرچ انجن کې ډیر کار کیږي. او نه چې دا اپریټر په هغه وخت کې کار کیږي چې مساوي نه وي. مثلا تاسو وایئ چې یوزرنیم مساوي په احمد نه وي، نو په دغه اساس باندې دا موږ انشاءالله وروسته وایو. دا یو بیل بحث ده او ډیر په زړه پورې ده، دا په ریل اپلیکیشنونو کې ډیر کار کیږي، او دا به انشاءالله موږ بیا وروسته وایو. که تاسو د دې اپریټرونو په باره کې څه پوښتنې، انشاءالله دا مفصل بیا هم وایو. دا اپریټرونه اوس صرف دلته یو انټروډکشن و، دا ډیر مهم و، او تر ډیره حده موږ په ډیرو اساسي مسایلو پوه شو. خو که بیا هم کوم مشکل لرئ یا کومه پوښتنه لرئ، انشاءالله په کمنټونو کې کړئ شئ.